ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. داسې کسان مو لیدلي چې د ملا مهرې کوم ډسک یې څیرې یش کېدلی وي؟ چیغې وهمه بیخي د ملا نه له دغو پښو نه چیغې وهمه. د ملا د ډسکونو د شلېدلو یا څیرې کېدو نښې، ستونزې او اصلي علتونه کوم دي؟ تداوی څه ډول کېدای شي او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ زه سمیرا حلیمزه یم او تاسو د روغتیا او ژوند خپرونه اورئ. د انسان ستونو فقرات یا د ملا تیر له یو تعداد مهرو یا کړیو جوړ دی. 15 مره یا کړی د ملا په برخه کې دي. د هرو دوو مهرو ترمنځ یو سپینه ګردۍ مفصلي صفحه ده چې ډیسک ورته وایي. د دې ډیسکونو په جوړښت کې له 80% نه زیاتې اوبه دي. د ډیسکونو دیوالونه نسبتاً کلک دي. په منځ کې یې نرم ژاولې یا ژیل غوندې مواد وي. د ملا ډیسکونه د فزیکي فعالیتونو او یا ناستې په وخت کې د ملا مرۍ یا مهرې له فشار ساتي یا یې فشار کموي. ځینې وختونه د ملا ډیسکونه یا دیوالونه د مختلفو دلایلو په اساس شکیږي او په داخل کې اجتماعي له منځه یا بې ځایه کیږي. خو د ملا د ډیسکونو د څیرې کېدو نښې او ستونزې کومې دي؟ په دې اړه به د څو کسانو خبرې واورو. ما ته پیر درد په ملا کې پیدا شو. نن ورځ جګیدل شلم، نه ټیټیدل شلم. خیر تر ونیوله په سوخت شله. دلته راغلو پیچکاري وکړه، پیچکاري خوښه نه کړه، وایي زاکس وشکاوه. درنګک چې وشکول د دسک کمر شوی. د ویلې چاره نه لري غیر د عملیات نه. نوم عبدالقهار، دا د چاربند حصې نه دا درد ما پیدا شوی. هغه درد له غجنه کته د ټول هډوکو ته ورسېدل پښې پورې. او بیا چې یو ځای پورې تقریبا 100 متره یا زیات یا کم یو کلاړ سم نو پښې درندې شي بې اختیاره شي. دغه ملا نه دي نو سوخت لري، درد لري، داسې بیخي پښو په سر باندې کېناستی نه شم، هېڅ شی کوی نه شم پښو په سر باندې، حتی مانځه ته زه درېدی نه شم، چیغې وهمه د ملا نه. د ډیسکونو دیوالونه نسبتاً کلک دي. په منځ کې نرم ژاولې یا ژیل غوندې مواد وي. د کابل ښار د شیخ زاید په روغتون کې د اعصابو د جراحي متخصص ډاکټر محمد قاهر سینا نظر لري چې د ملا ډیسکونه په 2 شکلونو شکیږي. کله چې دا ډیسک د ځای به ځای کېږي نو ډیسک د ملا شاخوا ته زیات ځي. د ملا د کړیو تر شا کانال دی، موږ ورته نخاع شوکي وایو. کله چې دا ډیسک د دې ځای الته وځي په دې اره مغز باندې، نو دی دلته کېدای شي چې دا زور راوړي او په نتیجه کې رګ دلته ډیر تر فشار لاندې ونیسي، د عصبي رګ وظایف خراب کړي. بیا نو دا شی سبب ګرځي چې سړی ته د ملا درد او دغه په څنګ کې درد په هغه پښه کې ور پیدا شي چې خپل بیا مریض وایي چې قدمه چې واخمه تر 10 ګامه وروسته مې پښه مړه شي، ډېره شخه پاتې شي چې نسم ولاړ سم کښېنمه، خپل تګ ته دوام نشي ورکولی. یا وایي چې پښې مې بیخي مړې دي، نه په پوهېږم چې دا اوس مې پښې یخې دي که نه دي. یا وایي تلې مې داسې سرې دي خو چې کله لاس وروړې تلې یخې. دې ته موږ وایي چې ډیسک د خپل ځای چوره سوی دی، یعنې رمغز خواته وروتلی دی. نن سبا ټول خلک په دې دغه کوي چې پر عصبي رګ دې غوښه راوښتې ده، یعنې په حقیقت کې دا ډیسک د خپل ځای بې ځای سوی دی، په عصبي رګ باندې فشار راوړی دی. د پښو په مختلفو برخو کې کرختي یا سستوالی او دایمي دردونه د ملا د ډیسک یا ډیسکونو د شلېدلو نښې او ستونزې دي. خو پوښتنه دا ده چې د ملا د ډیسکونو یا څیرې کېدو اصلي علتونه کوم دي؟ انجینر محمد ادریس. مشکل دا ده چې خلک نه پوهېږي ډیسک کمر څه رقم پیدا کېږي، خو دا وزن ډېر بیا هغه جګوي، دا هغه بیا مشکل پیدا کوي. نشین کور کې نسلو امسا نری کړی ترکی بخاره وای دغه رسانیسه اینا همه د دغه مې شور سمجی کړه پس دغه نه زما ملا د سشله د کور کې میایو خلک نه ده. دغه مې په شاکه کراچي کې مې نه وړه اړه کې دا ته ځا پورې مې وړه سترس ما مې ټکیو خو د پاور میدان مې کې خو ده مې چې جوړه کړه بیا مې دا شاوه ورکړه زمور مې که ونسته دا بو دوم زو سره خلاص وای. نوم مې تواب احمد ده، د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. ملا درد د بې ځای زورونه وهل، بې ځای جګسې، بې ځای حرکاتو کې دغه عمل ده چې پیدا کېږي انسان ته. نوم فرید د چوکۍ د کته پورته پوسې دا باید په اندازې سره وسی، له اندازې نه بغیر که دا کار څوک کوي د ټکس د کمر خامخا سړي ته پیدا کېږي. د یو شمېر کسانو په وینا تر توان د زیات وزنونو جګول او یا د ملا په مهرو فشار راتلل د ډیسکونو د شکېدلو مهم علتونه دي. ډاکټر هم د خلکو همدا خبرې تاییدوي او زیاتوي. اکثریت خلک سهارنۍ ورزش نه کوي،
کله چې سهارنی ورزش موږ نه کوو په حقیقت کې موږ عضلات تیارو نه، چې سهار د خوبه راویښتو نو بیا مستقیم روان یو کار ته، بې له دې چې ځان مو تیار کړي. کله چې کار ته ځو نو په هډوکو باندې زور راچو، دا زور چې عضلات ورته تیار نه وي، عضلات دوی ونشي ساتلی، نو دا مستقیم د هډوکو څخه ځي پر ډیسکو باندې، او دلته دی چې ډیسک بیا تر فشار لاندې راځي او په حاد شکل لا، یعنی نه یوازې دا چې کراره ورځ ډیسک دا ضربه خوري، مریض ته آنن یو درد پیدا سي. علت یې دا چې ډیر زور پر راسي او ډیسک د ځای بې ځای شي. اضافه وزن راپورته کوو یا په غلطه طریقه سره یو وزن راپورته کوو، کله د یو څنګه دا راپورته کوو یا اوږه ور واچوو تر لاندې، یا په کږه ډول، یا د یو څنګه یې راپورته کوو په بله اوږه یې راچوو. دا سبب ګرځي چې ډیسک تر فشار لاندې فوق العاده خپل طاقت د لاسه ورکړي او ډیسک د خپل ځای بې ځای شي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. د ملا ډیسکونه په دوه ډولونو څیرې کیږي، یو دا چې یو ځلي او دفتن، بل د وخت په تیریدو او په قرار. که ترتوان وتلې درانه وزنونه جګړو یا مو د ملا په مروي فشار راشي، نو کېدای شي د ملا د کړیو یا مرو ترمنځ مو کوم ډیسک وشکیږي چې همداش لیدلې ډیسک پښو ته په غځېدلې عصبي روحو فشار راولي. د پښو په مختلفو برخو کې لکه ورانونو، پنډیو، کنګرکو، د پښو په پنجه یا تله کې دردونه پیدا کیږي. د ملا د شدید درد سبب هم کېدای شي، خو د ملا د ډیسکونو د شکېدلو پر مهال خپل دردونه څه ډول آرامولی شو. درد لرو د ملا مری بیا د لږ ورزش کوم، پښې مې پورته کوم، بیا په توشه کې کینم، د ځان کوپوم، بیا لږ راحته یم، بیا درد نه کوي. نوم حاجي نعمت الله ده، د محمد اغه ولسوالۍ. ډاکټر ته لاړم، غیره ته وسه بغیر دغه ورزش نه بل کار ته مکو. دا بایسیکل چلاوه، د خپل پښې د ما بایسیکل په غي سایز باندې چلاوم. غدا شي چلاوم چې د پښې شاخه ونی شه، تقریبا د مځکه نه داسې یا ونی مو لوي داسې جګي زته به سه ما څنګه جام ورکوا یغه سره ځخایم. دوه هفتو کې او پېشکاري کو، بیا درد غلی، بیا چې کله درد را پیدا شي ورزش مسره کوم، دا ورزش په باسکټ هم ګرځم، کله پورته او پیدا راته کړی و، دردونه بیا بیخي کم شي. د یو شمېر کسانو په باور د ملا د ډیسک د څیرې کېدو په وخت کې د ژوند په چارو کې احتیاط کول او ورزش د ملا او یا پښو دردونه کمولی او آرامولی شي. د ډاکټر په وینا د ملا د کوم ډیسک د شکېدلو پر مهال ورزشونه د فزیوتراپیست ډاکټر له لارښوونو سره سم وشي، څو د نورو مشکلاتو سبب نشي. ډاکټر په دې اړه نور معلومات هم راکوي. دوی ته موږ داسې توصیه کوو چې د درد لپاره خو دوا ورکول کیږي، او په دې خاطر چې دوامدار خو یو انسان به ټول عمر دوام نشي خوړلی، نو په دې خاطر چې دا دوا دفتن غهات درد غ شدید درد کم کی او سړی دغه څخه خلاص نو بیا ورسته به دا شي چې بیا ورزشونه وکړي، پر ځان اضافه وزن راپورته نه کړي، بې ځای زور ونه وي، خپل وزن کم کړي، ځکه چې یو انسان که په چوکۍ ناست ډیسک پیدا کړي خپل وزن یې دی چې پر ده باندې زور راوړی دی. بعضې کسان ته موږ مساج توصیه کوو چې په مساج کې هم دغه حرکات ورکوي، بعضې چارچونه برقي ورکوي چې دا د دوی دردونه هم کموي. نو په دې رقم سره بیا هم ډېر کسان کولی شي چې آرام ژوند تیر کړي، بې له دې چې خبرې عملیات ته ورسېږي. د روغتیايي متخصصینو په نظر که د ملا د مهرو د ډیسک د شکېدو په وخت کې د فزیوتراپیست ډاکټر له لارښوونو سره سم فزیکي فعالیتونه او ورزش وکړو، نو ممکن دردونه او صحي ستونزې مو راکمې شي. بله دا چې د ډیسک د شکېدو له زیاتېدو به هم خوندي پاتې شو، مګر د ملا د مهرو د ډیسک له شلېدو یا څیرې کېدو د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ په دې هکله دوه کسانو خپلې تجربې را سره شریکې کړې. نوم مې وحیدالله ده، د لوګر ولایت باسکل سازي ده. یمنګه خو کله پورته سي سړی، کله کته سي باسکل کته پورته کار ده پکې. وړکای چوکۍ مې جوړ کړی ده چې منظم ورته کېنم، پښې مې په ځمکه کې ولګېږي. چې له خوبه جګېږم نو اول منډه کوو چې د ځانم لږ نرم سي، بیا شی خواته یا چپ خواته ځان داسې تاوو چې د ملا درد راته پیدا نه شي. 15 کال یا 10 کال کېږي چې زه کار کوم، په هر کار چې تلم الحمدلله چې نه مې پښې په درد دی نه مې ملا په درد، چې په بوجۍ د سمټي شي په ځمکه باندې لاس ور ټیټ کما څنګهونه مې لږ زراقات او ملا مې لږ زرا ټیټه. په دغه حالت کې دا جګوم چې دغه سره لږ زور مې په پښو راولم، لږ زور مې په ملا راولم، دغه سمټو بوجۍ بیا د جګوم د سینو کوم چلاسونه یو دم ورجی کوم یو دم زور کوم او نه غو درېګم.
د ډاکټر سینا په نظر د کیناستو په وخت کې د ملا په مهرو د بدن د وزن فشار راځي، نو که د زیات وخت لپاره یو ځای ناست نه وو، دا تر ډیرې کچې د ملا د مهرو د ډیسکونو د څیرې کېدو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. سهار 15 دقیقې تر نیم ساعته پورې موږ دغه د بدن ورزشونه وکړو. هغه ساده ورزشونه چې مثلا خپل ورمیږ څلور خواو ته کرار وغړوو او مثلا ورژې وغړوو، دغه رقم لا وغړوو، د دور ورکو او بیا په ولاړې حالات باندې بیا بیرته خپلې پښې سیده ونیسو، یا ور یوې پښې ته سیده ورکښته سو، کوشش وکړو خپل سر تر زنګنو پورې ورسو، بیا بلې پښې ته ورکښته سو، هر واره چې یوې پښې ته کښت سو بیا بیرته سیده ودرېږو، بیا بلې پښې ته کښت سو بیا سیده ودرېږو. نو دا هغه کارونه دي چې زموږ ملا عضلات سموي او زموږ ډیسک مسؤونه ساتي په جریان د کار کې. همدا ډول موږ کولی سو چې اوار د ملا په تخته باندې په مځکه وغځېږو او دواړه پښې وغځوو او بیا یوه پښه سیده راسته دغسې راپورته کړو، بیا بله پښه سیده چپه راپورته کړو. دوام دا چې یو وزن که لږ ډېر یې موږ ګورو چې دا دغسې نسو را کولی، نو مخامخ به د خپل ملا څه نور کښته کېږو، یو څه به خپل زنګنونه ورته قد کوو. د ملا ډیسک څیرې کېدل عصبي ریښې تر فشار لاندې راولي. د پښو ورانونو، پنډیو، خنګرکو، پنجو او پښو ته پتلو کې شدید دردونه پیدا کیږي. د ملا د شدید درد سبب هم کېدای شي له ډاکټر په وینا یو دم د ملا تاوول، تر توان زیات وزن جګول، دوامدار او زیات وخت په یوه ځای کېناستل، د ورځې په پیل کې چې بدن نرم نه وي، په درنو کارونو پیل کول د ملا د مهرو ترمنځ د ډیسکونو د شکېدلو اصلي علتونه دي. یو شمېر کسانو چې د ملا د مهرو ډیسکونه یې څیري وو، د ډاکټر لخوا ورکړل شوي د ضد درمل په وخت او اندازه خوړلي وو. د فزیوتراپسټ ډاکټر له لارښوونو سره سمې هره ورځ ورزشونه کړي وو. د ناستې او ولاړې او فزیکي فعالیتونو پر مهال یې د هدایت مطابق احتیاط کړی وو. د فزیکي کارونو او فعالیت په وخت کې لومړی بدن ښه نرم کړی وو او وروسته یې کرار فزیکي کارونه پیل کړي وو، څو یې د ملا په مریو یا کړیو فشار رانشي. که مو ملا ته بې ځایه یو دم او شدید حرکتونه ور نه کړو، تر توان وتلې درانه وزنونه جګ نه کړو او کوشش وکړو چې د ملا په مهرو مو زیات فشار رانشي، نو تر ډیره به مو د ملا د مهرو د ډیسکونو لش کېدلو یا څیرې کېدو مخنیوی کړی وي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند خبرونه زموږ همکار عبدالمطلب جواد د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه.